د شملې ناول خپرونې قدرمنو اورېدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ خوشحاله به وئ. دا د یو ځل بیا د شملې ناول خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دوستانو، هیله مند یم چې د شملې ناول په خپرونه کې مو د پټان 2 برخې په مینه اورېدلې وي او خوند مو ورنه اخیستی وي. دوستانو، دا د پټان ناول دریمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله مند یم چې دا برخې راسره واورئ. تاسو په تېرو برخو کې واورېدل چې لاجمیر هندوستان طرف ته روان سو. هلته یې پلار کاروبار درلود او هغه چې کله ومړ نو لاجمیر هم هند ته روان سو او غوښتل چې د پلار کاروبار پر مخ یوسي. او په تېره خپرونه کې لاجمیر د پلار له منشي سره یو ځای سو. د څه کېږي راځئ د شملې ناول په دې خپرونه کې واورو. د زړې ښځې غږ مې واورېد. په خبرو کې پرله پسې د الله او قیامت نوم اخیست. وروسته یې پورته وکتل، بیا تر خپلې غاړې ډنګرې ګوتې راته وګرځولې. معنا مې ترې واخیسته، که 1 روپۍ کمه وه نو د قیامت ورځ الله او زما غاړه. دا خلک له زړه پاک راته وایسېدل، خو بیا هم شیطان کافر چوکه راکوله. څو ځله مې په کوټه کې سترګې ورغړولې. نوی او عصري شی به یې خامخا زما د پلار په دنیا اخیستی و. خو په کوټه کې له یوې ځلې راډیو پرته داسې څه نه ول چې تر 100 روپۍ ډېر ارزښت ولري. چوهدرې یوه لویه کتابچه راته ونیوله. والله واره یې په نښه شوې پاڼه پرانسته. زما د پلار ټول مجموعي حساب یې لیکلی و. پر خلکو 112,252,222 هندۍ کلداري پور ولاړې وي. بیا یې له خلطې د پیسو بنډلونه راویستل. 8,80,000 نغدې پیسې وې. وروسته یې د سرو زرو یو بنګړی راواخیست. لیکلی کاغذ پرې سریښ و. پوه یې کړم چې دا ګاڼې ستا پلار ته هغو کسانو په ضمانت کې ایښ وې چې تر 100,000 ډېر پورې وړی دی. بنګړی مې راواخیست. پر کاغذ د میشا له نوم سره یو لنډ ادرس لیکلی و. چوهدرې ټوله خلطه راوښیوله. چوپه چوپتیا شوه. د سترګو له کونجانو مې بوډا او زړې ښځې ته وکتل. بوډا زړې ښځې ته اشاره وکړه. د ښځې د تندي ګونځې لا پسې ژورې شوې. پوه شوم چې کومه خبره راته کوي، خو یو یې هم د ویلو زړه نه لري. اخر بوډا یو ګام را مخته شو. پر زنګنو راته کېناست. سر یې وځړېد. پښتو او اردو یې سره ګډه کړه. دومره یې وپوهولم چې له 15 کالونو راهیسې زما د پلار خدمت کړی. ټول حساب او پوروړی پر غاړه و. بیا غلی شو. نور هم راوښوید. خپله بده ورځ ګڼ کور او نیستي یې رایاږه کړه. ویې ویل چې 2 زامن یې کلي ته نږدې د خښتو په بټۍ کې مزدوري کوي، خو ژوند مصرف غواړي. یوازې تېره اونۍ د 500 روپو غوړی اخیستی و. 7 ورځې نه شول که له زامنو سره لاس یو نسم ګزاره سخته بولم. بوډا بدې ورځې کولې. د زړې ښځې په سترګو کې هم اوښکې راټولې وې، خو ما ته د دې خبرو اصلي مقصد نه و معلوم. اخر پوه شوم. بوډا په خواره خوله راته وویل چې ما پرېږدې که بل نوی منشي نیسې. لړنه مې وپوهوو چې نه، ته به یې. زړه ښځه مې پر لاسونو را پرېوته. دویمې مچکې ته مې پرې نه ښوده. بیا د باندې وته. په ورک کې څه وویل. د ماشومانو د خوشحالۍ چغې او د ښځو ژړاوې سره ګډې شوې. پوه شوم چې ټول همدې زیرې ته په ورک کې سره راټول وو. چوهدرې ته مې وکتل. په تکو تورو وړو سترګو کې ځلا پرته وه. ورته ومې ویل چې پلار مې څو تنخوا درکوله. ورخطا شو. تر ډېره غلی و. داسې راته وایسېده چې د تنخوا له ویلو ویره لري. سر یې وځړېد. ورو یې وویل 1800. خو خیر که ته 1400 راکړې نو هم راضي یم. دروازې ته مې وکتل. ښځې د وره په لیخه کې کېناستې وې. ماشومانو اودې غړۍ راته نیولې وې. بوډا ته مې وکتل. مړو سترګو یې یوه خبره کوله. آیا زه به دا تنخوا ورسره ومنم؟ غرور راته ودرېد. 2 ګوتې مې ورته ونیولې. ومې ویل 2000. ماشومانو ټوپکې کړې. ښځو په غرو کې دعاوې کولې. چوهدرې بله خبره وکړه. ویې ویل چې د کلي یوې زړې ښځې ستا د پلار کور پاکوو، دیګ یې ورته کوو، جامې یې ورمینځلې. پلار دې په میاشت کې 2,500 تنخوا ورکوله. اوس یې څنګه کړم؟ ورته ومې ویل چې نه مې تر دې دمه دیګ کړی او نه په جامو مینځلو پوهېږم. راضي دي؟
له چوهدرې مې کلیانې راواخیستې، خپل کور ته لاړم. مازدیګر ګڼ سپین ږیري زما د پلار فاتحې ته راغلل. ټولو خان بللم. مخصوصا د پلار د ویدېدو کوټې ته لاړم. پر کټ اوږد وغځېدم. د خدای په اماني په وخت کې مې د مور اوښکې په ذهن کې راګرځېدې. بیا جګ ته ورپورته شوم. پښه مې له یو څه سره ولګېده. ټیټ شوم. تر کټ لاندې لوی بکس پروت و. د بکس زنځیر مې کش کړ. کات شوي جامې مې سره واړولې. په قاب کې نیول شوی عکس مې راواخیست. ګروپ ته مې ونیو. زما د 10 کلنۍ عکس و. په یاد مې شول. دا عکس مې په کلي کې تره راناخیستی و. ویل یې پلار دې غوښتی. د عکس په لاندنۍ برخه یو څه لیکل شوي و. ګروپ ته مې ورنږدې کړ. لیکلي و: زما ګران زوی لاجبر جان، کله کله ګرانښت مازې بانه غواړي. د ګران او جان ټکو ته مې سترګې لندې کړې. عکس مې پر دیوال لا وځړوه. اوږد وغځېدم. په بالښت کې مې د پلار د وجود بوی حس کړ. خوږ و. د رباب غږ راغی. ور ووتم. مخامخ جونګړې ته 4 هډوکي ډنګر بوډا پر کټ ناست و. رباب ته ورته د موسیقۍ د یوې آلې تارونه یې کشول. سهار ته ډله کلیواله سپین ږیري راغلل. ټولو خان راته ویل. مازدیګر یوه له عمره پخه ښځه راته ودرېده. لړزې اخیستې وه. وروسته یې په وېرېدلي غږ پوه کړم چې زما د پلار خدمتګاره وه. ښځې کوټه پاکه کړه. غرمنۍ ناولې لوښي یې ورسره یوړل. سهار بیا راغله. چای یې راوړی و. یوه شېبه ولاړه وه. وروسته د باندې ووته. بېرته راغله. ور ومې کتل. سر یې ځړېدلی و. لاسونه مې ورته وخوځول. ګوتې یې وسولولې. پیسې یې غوښتې. خوښه مې نه شوه. تنخوا یې باید د میاشتې په اخر کې رانه غوښتې وای. چاره نه وه. 2500 روپۍ مې ورکړې، خو ښځې یوازې 100 ګون ورکش کړ. چای لا نه و خلاص چې بېرته راغله. په پلاستیکي وړو کڅوړو کې تړلي تور چای، بره، شیرینې پر کټ کېښودل. پاتې 5 کلدارې یې راته ونیولې، خو ما بېرته ورکړې. دعاوې یې کولې. 10 بجې چوهدري نواز له ډکې خلطې سره راغی. پیسې ګڼې او څو پنډې کتابچې یې په سیف کې کېښودې. ډاډ یې راکړ چې په ټول کلي کې غل نشته. کوي هم دا دروند سیف له کلي او رمزه پرته نه خلاصېږي. مخصوصا بیا رباب وترنګېد. تر ډېره مې غوږ ورته نیولی و. 1 اونۍ وروسته مې تره راغی. ټنډه یې تروه وه. چوهدري نواز ته یې بد کتل. وروسته یې د باندې وایستم. د چوهدري د تنخوا له ډېرېدو خبر شوی و. خوشکې یې کولې. ویلې چې نه ویې د دې خلکو په چلونو نه پوهېږې. دومره زړهسوی به دې د پلار له ګټلې دنیا خلاص کړي. تره مې اوږد راته وغږېد. ویې ویل چې هرې روپۍ ته به غوټې وراچوې. په کاروبار کې زړهسوی نشته. خبرې هم دلته خلاصې نه شوې. د شپې هم تر ناوخته غږېده. زړهسوی د بغان ختم ګاڼه. تره مې سهار وخت بېرته لاړ. ټوله ورځ به په کور کې وم. یوازې 2 وخته مازدیګر او ماښام جومات ته ورتلم. خان ته به په اول کتار کې ځای پرېښودل کېدو. خو تر جومات مندر ته ډېر خلک ورتلل. مندر جومات ته مخامخ و. 2 خبرې وې. یا به په دې کلي کې تر مسلمانانو هندوان ډېر وو، یا به ډېره برخه مسلمانان جومات ته نه ورتلل. یوه ورځ مې همدا پوښتنه له چوهدري نوازه وکړه. ویې ویل چې هندوان ډېر دي. داسې کلي هم شته چې ټول هندوان دي. د ژمي په اوله میاشت خلک رامات شول. چا نوي پورونه اخیستل. چا پخواني پورونه له ګټې سره چوهدري نواز ته ورګڼل. ځینو هم یوازې ګټه راوړه. کار مې نه ورباندې درلود. حساب د چوهدري نواز په غاړه و. ټوله ورځ به یې زړې کتابچې سره اړولې. چوهدري راته ویلي و چې د انګریزي کال اولې 2 میاشتې کارونه ډېر وي. یو سهار په کوټه کې تلویزیون ته ناست وم چې یوه ښځینه غږ راغی. وروسته د چوهدري له غوسې ډک غږ ورسره ګډ شو. خبره چغو ته ورسېده. په کیسه کې نه شوم. داسې ښځې ډېرې راتلې. چوهدري ته به یې خواست کوو چې د سود پیسې نه دي پوره کړي. خیر دی، میاشت 2 دي ګزاره وکړي. خو دا ځل خبره کوکو ته ورسېده. د باندې ورووتم. چوهدري نواز یوه ځوانه ښځه تر مټ نیولې وه، خو ښځې زورونه وهل. د ښځې زړې شکېدلې جامې پر تن وې. ټیکری یې پر ځمکه پروت و. د ښځې را پام شول.
زما خواته زورونه وهل. زړه مې خولې ته راغی. اوس مې نو له اردو یو څه معنا اخیستی شوی. ښځې پر خپله راوتلې ګېډه لاس یې ښه ویلې چې دا ستا د پلار اولاد دی. کوټې ته ننوتم. د پلار عکس مې له ځمکې وویشت. د ښځې او چوهدري غږونه ورو ورو لرې شول. تر ډېره پروت وم. اوښکې مې نه تم کېدې. چوهدري راغی. تر څنګ مې کېناست. ویې ویل چې دا هر څه درواغ دي. پلار مې د له کلونو راهیسې پېژانده. پاک سړی و. غلی شو. د عکس له قالبه یې ماتې ښیښې لرې کړې. بېرته یې پر خپل ځای راوځړوو. ورو یې ویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. ستا پلار شتمن سړی و. شاید د دې ښځې غوندې ځینې نور خلک هم د پیسو په خاطر ځان در باندې تاوان کړي. چوهدري اوږدې خبرې وکړې. زړه مې بېرته خپل ځای ته راغی. وخت نه تېرېدو. په مور پسې خفه وم. بیا مې له چوهدري نوازه ویډیو راوغوښته. هغه وخت سیډیانې نه وې. د ویډیو غټې پیتې به ښکته پورته کېدې. ښه و یو څه یې بخت ساتلم. د ورځې به مې یوه دوه هندي فلمونه کتل. مخصوصاً به مې د رباب غږ اورېده. کله کله به مې سیف هم خلاص کړ. یوه ورځ به یې ټولې خانې له پیسو ډکې وې. بله مخصوصاً به یوازې څو زاړه او شکېدلي لوټونه پاتې وو. چوهدري نواز به سهار وخته راته. لومړی به یې شکېدلي لوټونه رابلټیپ کول. له کاره لوېدلي لوټونه به یې د بدلېدو لپاره په میاشت کې یو ځل ښار ته وړل. بانک ته به یې ورکړل. نوي لوټونه به یې ترې راواخیستل. یوه ورځ یې کلنی حساب راکړ. د 1904 کال ګټه څه باندې 18 لکو روپو ته رسېدلې وه. خو نه و خوشحاله. زما د پلار د مرګ په وخت کې 2-3 میاشتې د کار درېدلی تاواني ګاڼه. ځان را معلوم شو که د ټولو 8 لویو کلیو د اوسېدونکو نغد سرمایه را ټوله کړې وای بیا هم زما شتمنۍ ته نه رسېده. یو شپې د چاود مې په بمبا اودس کاوه چې نږدې بوټي وښورېدل. ور ومې کتل. سترګې مې رډې راوختې. نه وم غلط. غټه هوسۍ ولاړه وه. په احتیاط روان شوم. په شنه خړه کې مې د چوهدري نواز د کور دروازه ور وټکوله. ورخطا بوډا د باندې راووت. د خیرت پوښتنه یې کوله. خو ما ټوپک غوښت. د چوهدري رنګ والوت. په وېرېدلي غږ یې وویل غل دی. په خبره کې ور ولوېدم. نه هوسۍ. چوهدري ته لاس ونیولم. د کوټې تر مخې یې پر زاړه کټ کېناستو. پوه یې کړم چې دلته ښکار بند دی. هوسۍ کال زندان لري. خو که دې پړانګ وویشت 5 کاله به په بندیخانه کې تېروې. خپل وطن را په یاد شو. له خلکو به په اسمان کې روانې زاڼې نه وي بېغمه. له ښکته به یې کلاشینکوفونو شاجورونه پرې تشېدل. آن محمدین اکا به خپله کلوشه پر بل مخ کړه. ویل به چې دا کار په هوا کې د زاڼو کتارونه ماتوي. سره ګډې زاڼې ښې ویشتل کېږي. بېرته کور ته راغلم. چوهدري په هماغه ورځ راته وویل چې نږدې ځنګلونه له مختلفو ځناورو ډک دي. خپل محافظان لري. یو کربوړی هم بې پوښتنې نه دی. د هود په وروستیو کې هوا توده شوه. کله کله به مې سهار له چایو وروسته کټ دې باندې ویست. د کوټې تر مخ به د ونې سیوري ته ناست وم. مکتبي نجونو ته به مې کتل. وړې او پیغلوټې به ډله ډله مکتب ته تلې. خو یوه خبره وه. د دې غریبو خلکو د اولادونو د مکتب جامې پاکې وې. دې کلیوالو نجونو به سرې نیکټایانې تړلې. په غاړو کې پراته سپین ټیکډي او اسماني رنګه کمیسونه یې ښکلي ښکارېدل. وروسته مې سهارنۍ ناسته نه قضا کوله. یوه غنم رنګه نجلۍ وه. غټې تورې سترګې یې درلودې. په خپله ډله کې تر ټولو لوړه ښکارېدله. آن غرمه به مې هم د رخصتۍ وخت سم کړی و. نجلۍ ټیک 12 بجې زما د کور تر مخ تېرېدله. یو سهار مې نوم زده کړ. په لاره کې ټوډه ووهله. یوې بل نجلۍ په بیړه تر مټ ونیوله. نوم یې واخیست. آنو شرما لارې ته ګوره. له نومه یې پوه شوم چې هندوګۍ ده. په کوم سهار چې به مې ونه لیده ټوله ورځ به مې د خولې خوند بد و. یوه غرمه تر کوره ورپسې لاړم. کور یې مندر ته نږدې و. د کوټې تر مخ 2 کرور غوایان تړلي وو. بله ورځ آنو شرما رانغله. 2 نورې ورځې مې هم ونه لیده. طاقت نه راته. ورغلم. د کور تر مخ یې ودرېدم. فکر مې کاوه چې ټول خلک راته ګوري. خو داسې نه و. چا واښه راوړل. چا غواوې په بمبو اوبولې. ځینې مې تر مخ تېرېدل.
هیچا کار نه راباندې درلود، یوازې له سلامونو سره شوم. مسلمانانو به سلام راچو، هندوانو به د غبرګو لاسونو رغوي سره ونښلول، ټټر ته به یې پورته کړل. ټولو به همدا یوه خبره کوله: خان جي نمسته. معنا خان صاحب ستړی مشي، یوه نیم بلا د چایو ست راته کوو. ماته له کېدا وغمېده. د مندر خلاصې دروازې ته ودرېدم. کڼه سترګه مې پټه کړه. د لوی بت ټنډه مې د خیالي ټوپک په زخه کې راوسته. کیو ټاک د بت له تندې ماتې تیرې ډبرې راولوېدې. سخته وه، په واړه ثواب نه قانع کېدم. بت ته مې راکېټ ونیو، شنه لوخړه شو. ځان مې په جنت کې لید. ساعت ووت، خو انوشرما مې ونه لیده. چیغې راغلې، غړۍ مې اوږده کړه. د مندر په منځ کې د دوو بیزوګانو د جواري پر ډنډر جنګ و. بېرته کور ته راغلم. د چوهدرې له یو ځوان سره جنجال و. ځوان یو سلګون لوټ ورکاوه، خو چوهدرې نواز ورته ویل چې یوه څنډه یې نشته. له ځوانه مې د هغه نوم وپوښت، په یاد مې نه دی، خو هندو و. چوهدرې ته مې پښتو کې ویل چې دې سړي ته بیا پور ور نه کړې. کوټې ته ننوتم. چوهدرې نواز راغی، خواس یې کا، ویل چې ځوان ته دې د پور د نه ورکولو خبره مې خولې ته نه راځي. غوسه راغله، وریاده مې کړه چې له هندوانو سره نرمي نه ده ضرور، ایمان کلک وساته. خو چوهدرې راته وویل چې په کاروبار کې دا خبرې هېرې کړه، ګټه هندو او مسلمان نه غواړي. اوس مې ژبه ترې وهده په اردو روږدې شوې وه. مقابل لوري معنا ورنه اخیسته. بل سهار مې چوهدرې راوغږاوه. سپینه خبره مې نه شوه ورته کولی. ورته ومې ویل چې مندر ته نږدې مې د یو کور تر مخ 2 غوایان ولیدل، خوند یې راکړ. چوهدرې په حیرانۍ راته کتل. وریاده مې کړه چې څښتن یې ښه ساتلې دي. 100 افرینونه مې ورباندې وویل، خو چوهدرې لا پورې وخندل. ویلې چې په غوایانو نه پوهېږې، په ټول کلي کې د منوج تر غوایانو خوار غوایان نشته. پوه شوم د انوشرما پلار منوج نومېده. د شملې ناول خپرونې قدرمنو اورېدونکو، دا چې له دې نه وروسته به څه کېږي دا به په بله خپرونه کې ورو. تر هغه ماته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. ښې چارې.